ګراني کورو ته چې راځې یو کانکریټ دی. د دې وروسته یې دو طرفه کوي، نور سړک جوړ سوی هم نه دی د دې وروسته څخه ډېر، ځکه یو خو به لین معلوم سي چې هر سړی په خپل لین کې. دا دې وینې زه د شهرصفا ولسوالۍ په بازار کې تېرېږم. د کابل کندهار عمومي سړک دی دا. اسمان وریځ دی او باران لا نه دی شروع سوی. دا ښار کې دا ښار څخه د وتو لاره زه چې نو بس عموما موټر ته پټرول ور اچوم، دلته به تیل ور واچوو. دا پټرول پمپ دی د نساجي د نساجي پل دې ته وایي. داسې حدود یې ماته هم نه دي معلوم چې پر کوم ځای خلاصېږي. دا وینې غټ موټر یې بار کړی دی، غوړې پکښې بار دي، ډېرې ور پرې ایښې دي. نو بیا چې د چېرې د چا ور پام نه وي یا تیز ور باندې، نو خدای دې وکړي چې تاسو هم غمېدلي نه یاست او پر دې سفر مځکو کې ډېر کارونه شروع دي. خلک اخته، هر څوک وایي کولی شي د مسجد دپاره کومک وکړي. د خوراک شیان او دې خواته یو دانه وټل، نو وټل به ته څونه لار پاته ده د یوې ګوري. د زابل ولایت د ښار سړک دو طرفه کېږي. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. تقریبا د سهار 8 بجې دي. کندهار ښار دی، یو ښایسته موسم دی، وریځ ده، باران هم کېدی چې شروع سي. نو غواړم چې ولاړ سم د زابل ولایت ته مې یو لنډ سفر درلودی، نو تقریبا د ورځې په جریان کې کېدی چې بېرته راسم. نو بس تاسو به هم د خیره سره راسره بوځم په دا باراني موسم کې، ځکه چې زه یوازې یم. دا دې ګوره هېڅوک هم نشته راسره. نو په دې خاطر مې وغوښتله چې تاسو ته ولاګ هم جوړ کړم. نو پر لارې به یو شاټ هم د خیره سره نیسو، لار به هم در باندې ووینو، کېدای شي باران هم شروع سي او د لارې جریان به هم در سره شریک کړو، ځکه چې ځینې ځایونه لږ پاتې وو، هغه هم پسې سم کړي دي. نو تاسو راځئ ولاګ تعقیب کړئ چې د زابل ولایت پورې یو لنډ ولاګ درته جوړ کړم او بانډارو ګپې سره وکړو. دا دی اوس ووتمه د عینو مینې څخه. د کابل کندهار عمومي سړک دی دا. بسم الله توکلت علی الله. سفر پیلوو او تاسو دعاوې کوئ چې سفر مو ښه په خیر سره پای ته ورسېږي. ښایسته موسم دی، اسمان وریځ دی او باران لا نه دی شروع سوی، ځکه چې تېره ورځ هم وریځ وله، مګر ټوله ورځ د هغسې تېره سوه. نو نن دې خدای پاک ښه د خیر رحمت وکړي باران، نو ښه خوند به وکړي. که پر لارې باران وسي بیا خو نو بیخي ښه خوند کوي. نو بس زه به د خیره سره خپل سفر به هم کوو ښه په احتیاط سره، او په تاسو به دا شاوخوا ماحول هم ووینو، ځکه ځینې مځکې او غنم او دا شیان هم سره راشنه سوي دي، داسې د پسرلي چمکۍ. روان یم د نساجي ساحې ته، او زه چې نو بس عموما موټر ته پټرول ور اچوم. دلته د نساجي په نامه یو پټرول پمپ دی په دا راسته لاس کې. اوس زه ورګرځم، ځکه د دې تیل چې دی نسبت بازار ته 1-2 روپۍ ارزانه وي، او بل ما کم مشکل هم نه دی پکښې لیدلی تر اوسه چې یا تیل خراب کړي یا موټر مس پکښې کوي. نو اکثره بس تقریبا عموما چې زه کلات ته ځم تیل دلې ور اچوم، بل ځای مې نه دي ور اچولي. دا دې وینې دلته اوس تقریبا ډیزل په 55، پټرول په 53 دي. دلته به تیل ور واچوو. دا پټرول پمپ دی د نساجي په نامه. نو بیا به وروسته خپل سفر پیل کړو. کندهار ښار کې د نساجي پل دې ته وایي، او دا د نساجي ساحه ده او بازار یې دی. مخکې داسې و چې دا دونه زیات رش و کش یې نه درلودی، مګر اوس ډېر دوکانونه پکښې اضافه سوي دي، ډېر رش لري او شاوخوا ډېر کورونه جوړ سوي دي. ټکټر کې هم پیپ بار کړی دی د اوبو دپاره. کندهار ښار څخه د وتو لاره دا د لرغوني کندهار څخه په مخه ښه. او دا جامه مې هم دا ډېرې شپې نه وه در باندې لیدلې، نو تقریبا ډېر کار یې خلاص سوی دی د جامې. اوس هغې خوا ته ورسو بیا ډېر نږدې هم در باندې ووینم. دا دی لوړه یې ښایسته ګنبده ورکړې ده، ښایسته رنګ یې ورکوي. دا دی جامه نږدې څخه
دامان ساحه ده، کندهار ولایت د دامان ولسوالۍ. زه هم د کندهار ښار د دامان ولسوالۍ څخه وتلی یم. دامان ولسوالۍ به نور فکر کوم خلاصیږي، داسې حدود یې ماته هم نه دي معلوم چې پر کوم ځای خلاصیږي، خو زه چې څونه فکر کوم دغسې به وي. نو بس سفر مو شروع دی او نن د باندې عوام لږ څه یخه ده، ځکه دننه چې په موټر کې بخاري چالانه کې غمیږي نه، مخکې به غمېده مګر اوس نه غمیږي. نو تاسو راځئ زموږ سفر تعقیب کړئ، بلاګ تعقیب کړئ او د دې ښایسته بلاګ او د دې ښایسته هوا او د دې ښایسته لارې څخه خوند را سره واخلئ. په دوو ځایو کې لږ لږ غنم شنه سوي دي، تاسو به یې وینئ په ده لاسته لاس کې وینئ دا غنم. یو څو ورځې وروسته نور هم ښایسته کېږي دا لاره پسې، غنم هم شنه کېږي او چې باران وسي مځکه هم شنه کېږي، نو بیا سفر ډېر خوند ورباندې کوي. نو نه پوهېږم عموما چې دا شنه ساحه یې ښې ولي یا تک شنه ځایونه یې سفر ماته ښه خوند راکوي که یا ځینې نورو دوستانو ته هم ښه خوند ورکوي. زه خو یې شوقي یم او چې زما سره څوک ګرځي یا سړی یا ملګري دي هغه ټوله شوقیان دي. دا وینې غټ موټر یې بار کړی دی، غوړي پکښې بار دي. دغه سړک نو ماشاءالله سم دی بیخي. را رسېدلی یم د کندهار او د زابل ولایت ترمنځ کم ویش دی هغه ویش ته را رسېدلی یم. نو دا مخکې چې یو پل راځي په مخ کې هلته پل دی، دا که چاته نه معلوم دا نو بس د زابل ولایت او د کندهار ښار ترمنځ ویش دی. نور د دې ځای څخه وروسته د زابل ولایت مربوطات شروع کېږي. دا وینئ پر دې پل چې تېر سي دغه پل، دا د پل ژوي یو څه دغه وه تېره وه، داسې درب یې په موټر وکئ، دا نو بس د زابل ولایت مربوطات نور شروع دي. او دا سړک چې وینئ دا وینئ دا لیکې نه دي، دا په مابینځ یې دوه لینه جلا کړي دي. دا نو بس تقریبا یو څو ورځې مخکې یې دا پر ولګول، پر ټوله لار یې نه دي لګولې، یو ځای یو ځای یې ولګول. دا لاره که مو چیرې سفر کوئ نو دا پلونه چې دي پل ته بس عموما څوکه کېږي، ځکه چې دا د پل ژوې ډېرې تېرې ورپرې ایښې دي. نو بیا چې د چیرې د چا ورپام نه وي یا تیز ورباندې راسي نو بیا په موټر باندې ډېر بد درب کوي، کېدای شي ځینې وخت ټایر لا په بټ کوي. نو احتیاط ډېر ورسره کوي، بس پله ته عموما څوکه کېږي. نو بس په ټوله لاره کې یو دغه ځای دی، یو دوه ځایه نور دي دا لږ لږ خراب دي، نور مکمله لاره سمه ده. او بیا چې شاجوی ته ځې په نورک کې لږ لاره خرابه ده، تقریبا 10-15 دقیقې د نورک لاره خرابه ده، نور مکمله د کندهار څخه تر کابله پورې لاره داسې برابره ده بیخي، هېڅ ځای هم خراب نسته کې پکښې. سړک ته د جلا کېدو کرښې یا پر دوو برخو د ویشلې، بیا په دې ځای کې هم لږ ورکړې ده د شهر صفا ولسوالۍ ته نارسېده، یو 2-3 ځایه ورکړې دي. نو چې ټول سړک ته یې ورکړې بیا ښه خوند کوي ډېر، ځکه یو خو به لین معلوم سي چې هر سړی په خپل لین کې را روان وي. دا ګوره اوس د پاسو والا زما په لین کې را روان راسي. نن دا د شهر صفا ولسوالۍ بازار ټوله در باندې ووینم، دا دې وینې دا د شهر صفا ولسوالۍ په بازار کې تېرېږم. دا مکمل بازار دی، ځکه ځینې وخت زه ستاسو ته یو شاټ کې راواخلم نو تاسو یې سم دقیق ونه وینئ. نو دا نن بیا مکمل بازار کې تېر شم. نو دلته دا د لارې موټران د زابل ولایت څخه چې څوک راځي بس هغه عموما په شهر صفا ولسوالۍ کې یو بریک وهي د اوبو دپاره یا د یو بل چې د څښلو دپاره، او له هغې خوا چې لا داسې ډېر دغه نه کې درېږي خلک. زابل ولایت څخه چې ما لیدلي دي بس ډېر خلک چې ما لیدلي اول زه یم، د هغې خوا چې اکثره وخت راځم نو دلته درېږم یو بریک وهم. زه هم هغه ځای ته رسېدلی یم
چیرې چې هغه یو منار دی د کابل کندهار پر عمومي سړک باندې، هغه د احمدشاه بابا د وخت د چشي منار، د غیشي منار ورته وایي، یا د غیش دا به نور ته وایي، ولاکس د چشي منار ورته وایي. دا ډېر زیات تاریخ هم لري. ګورې دا مخامخا دا منار دی. نو بس زموږ سفر ماشاءالله بیخي خوندور روان دی. نو خدای دې وکړي چې تاسو هم غمېدلي نه یاست او پر دې سفر مو خوند را سره اخیستی. باران نه دی شروع سوی، زمال باران به شروع سي. تر اوسه هم د باران په تمه دا د موټر کې وینې شاته یې پاپړ ایښي دي. او د هغه یو دا جګراني کورو ته چې راځي یو کانکریټ دی، د هغه هم خراب دی. نو ډېر یې سایه جوړ کړی دی خو ایله کړی نه دی، لږ ځای پاته دی. نور نو بل داسې خراب ځای نشته په لاره کې. دا هم ډېر کم دی، تقریبا یوه دقیقه او دوې دقیقې لاره ده. نور دا دی ګوره بېرته خلاص سو. هغه موټرانو داسې خراب کړی دی دا ځای، داسې کډي کډي دی. نو بیا دی دا دی سړک سم سو. دا جګراني کورونه دي. دا ګوره ژرنده ده، پخوانۍ ژرنده را روانه ده. دې خواته ښایسته د انځورو باغ یې جوړ کړی دی، ښایسته د انځورو باغ و. دې ته نو دا جګراني کلی وایي، دغه یو بل نوم هم دی ولاکس چې ورته وایي رسعیر، خو زه د جګراني په کلي باندې پېژنم. نو بس زه هم ښه په طبیعت روان یم. داسې دی چې باران هوا داسې سره وخته، زه فکر نه کوم چې باران دې وشي، ځکه یو ځای لمر هم راپورته کېږي او هوا ډېره تازه سوله. نو زه د باران په امید وم. مځکو کې ډېر کارونه شروع دي، خلک اخته دي بس مځکې سموي، شان پکښې کریا. نو نوره زه هم د جلدک ساحې ته نږدې یم. دا یو لوحه ده او په دغه لاس کې مسجد دی، پر لیکلي یې دي وایي د صدقه جاریه، هر څوک وایي کولی شي د مسجد دپاره کومک وکړي. نو دلته بس اکثره خلک مسجد دپاره اخواته ښایسته مسجد یې اچولی دی چې کومک ورسره وکړي، جوړ شي. نو ښه خبره ده ډېره، ځکه مسجد جوړول چې دی هغه خو نو ډېر ثواب لري او صدقه جاریه ده، او تر مرګه پورې بیا تا ته ثواب در روان وي. هغه په هغه صورت کې که څوک لمونځ پکښې کوي که نه پکښې کوي، چې چا ونډه کې اخیستي جوړ کړي د هغه ثواب وي. ورسېدمه جلدک ته، د جلدک ساحې دي. نو بس څونه چې مخته ځمه دغونه بس هوا بېرته ګرمېږي او د باران چانس کمیږي، ځکه چې په دې خاطر مې د باران یادونه ډېره وکړه چې اوس د باران ډېر ضرورت دی، بیخي زیات ضرورت یې دی. بس چې اوس باران ونه شي نو بیا مځکې هم نه وي شنې، اوبه هم کمیږي، دوبی هم ډېر ګرم وي. نو بس چې باران وشي ښه خبره ده. نو د جلدک څخه بیا تر زابل ولایت پورې ډېر ښایسته سړک دی ماشاءالله، بیخي یو جمپ هم په ټول سړک کې نشته. نو دا چې دی د جلدک کوچنی بازار دی، دونه غټ بازار یې نه دی، بس ډېر کوچنی. دا د پنچر مینې او ځینې د خوراک شیان او دې خواته یو دانه هوټل. نو هوټل به کېدای شي ډېر د پخوا څخه و، ځینې دوستان به کېدای شي پر جلدک باندې ډېر پخوا راغلي. میږي چې کابل ته کلات ته څونه لار پاته ده، د یوې ګوري.
رسېدلی یم. مخامخ به تاسو د زابل ولایت هغه اوله دروازه وینئ د کندهار د طرف څخه. نو مخکې مې یادونه کړې ده چې زابل ولایت مرکز کلات 4 دانې دروازې لري. یوه دروازه یې د میزانې څخه ده، یوه د سوري ولسوالۍ څخه ده، یوه د کندهار د طرف څخه ده، او یوه دروازه د کابل له طرف څخه ده. دا 4 دانې دروازې لري. ما سفر هم ډېر خوندور و، تاسو ته مو لاره هم د ښکاره کړله. زابل ولایت کې یو زیری دی، هغه دا چې د زابل ولایت د ښار سړک د طرفه کېږي. نو څو ورځې مخکې چې زه راغلی وم کار ورباندې شروع، دا یو طرف ته یې کار کوی، نو دا دوکانونه و، دا د دوکانو سایوانونه و شیان یې سره ایسته کړي وو، دو طرفه کوی. نو ماشاءالله دا ډېر ښه اقدام دی چې دا سړک دو طرفه سي، ولې چې زابل ولایت رش ډېر لري او سړک یې ډېر کوچنی و، نو ډېر به ازاد سي، برابر به سي او خلک به ډېر ورسره هوسا سي. فکر کومه د دغه پمپو وروسته دغه 2 پمپه چې دی، یو دا شین پمپ دی، یو بل پمپ دی، د دې وروسته یې دو طرفه کوي. نور سړک جوړ سوی هم نه دی د دې وروسته څخه، هغه زوړ سړک دی. بس داسې لږ چې ولاړ سي زوړ سړک بېرته شروع کېږي. نو دا و زما ولاګ له کندهار ښار څخه تر زابل ولایت پورې. پاک دې وکړي چې تاسو پر دا ولاګ باندې خوند راسره اخیستی او دا لاره مو لیدلې، دا ښایسته موسم او ښایسته فصلونه مو لیدلي. نو تر یو بل ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه، ښه وخت ولرئ، ښې چارې. بای بای.